طالبان وایي په 3 ولایتو کې 50 عسکر او پولیس ورته تسلیم شوي. طالبان وایي د تېرې یوې اونۍ په موده کې ورته د هېواد په 3 ولایتو کې 50 تنه عسکر او پولیس تسلیم شوي دي. طالب ویاندویانو په خپله رسمي ټویټر پاڼه لیکلي چې د هلمند ولایت مرکز لښکرګاه باباجي کې 7 تنه او د ناوې ولسوالۍ نه 11 تنه، له کجکي، سنګین، مرجې او واشیر او نادعلي ولسوالیو نه 14 تنه عسکر، پولیس او سنګوري اربکیان د حقایقو په درک کولو طالبانو ته تسلیم شوي دي. دغه راز طالب ویاند وایي چې د بغلان ولایت د پل خمري مرکز بغلان، برکي او دوشي ولسوالیو کې هم 14 عسکر او دغه راز د ننګرهار ولایت په چراګام، غني خیلو، کوټ او خوږیاڼیو ولسوالیو مربوطاتو کې هم 8 تنه عسکر او پولیس له خپلو دندو لاس په سر او طالبانو سره یو ځای شوي دي. طالبانو ویلي چې د دعوت او ارشاد مسؤلینو یې هرکلی کړی دی. په وروستیو کې طالبانو ته د تسلیمیدونکو عسکرو لړۍ تیزه شوې. هره ورځ ورسره د هېواد له بېلابېلو سیمو یو ځای کیږي.